جنازو باندې ستړی شولو زه اکثر یوه خبره کوم السلام علیکم ورحمة الله. ما نوم عبدالرحیم دجیز د اورمړ میانه اوسیدونکی یم پېښور اورمړ میانه او یو استاد سکول کې ترکاري مفتی صاحب بیانونه ما ډېر په شوق اورېدله باقاعده تنقید به مې پکې هم بعضې ځي کو بیا ما هغې نه تپوسونه به مې هم دې وکړل د ډېرو علما کرامو دغه نه خو مفتی صاحب د دور حاضر چې کوم دا نن سبا دور ده دې کې د قرآن یو زبردست محقق و د قرآن او د سنت یو زبردست داغي و او کومې پورې چې زه ګورم نو د مخالفت چې کېدو کوم خلکو کولو نو د هغه خلکو چې کوم تعویضګرو کوم چې کوم دا په قرآن باندې پیسې اخیستې بل دې جنازې نه تاسو اندازه لګولی شي چې کوم ینګ جنریشن دا خلک ډېر زیات دي پکې ما خپل اندازه ولګي دا د ما خپل عمر ډېر ده په زه چې وینم دا ګیر چاپېره تاسو سره دا ینګ جنریشن ده نو دې خلکو باندې د مفتي صاحب خبرو اثر ځکه شوی ده چې ای ته پته ده چې قرآن چې کوم ده دا د الله کتاب ده او د دې نه وروسته بل کتاب نشته او هغه واحد د قرآن چې کوم ده تبلیغ کولو خو د ما خپله رایه دا ده چې د مولانا مودودي صاحب نه وروسته چې کوم ده د اسلام دپاره خدمت کوونکي کوم چې بې لوسه خدمت و چې کوم چې بغیر پیسو خدمت و نو هغه واحد مفتی منیب شاکر و الله یې دې وبخي الله دې والا جنتونه ویر. زما نوم رمضان دی د پېښور نه راغلي د مفتي صاحب په شهادت باندې چونکې موږ خفه یو دلته چې کوم خلک راغلي کوم پښتانه راغلي دي د دې مقصد او غرض هم همدا دی چې دې په شهادت باندې خفه دي. مفتي صاحب یو حق پرست سړی او داغه د علم یو ستنه وه د قرآن سره تړاو لرو د قرآن سره مینه لرو ده او هغې اکثر به د خبره چې کومه په انسانیت باندې به کوله هغې خلکو ته د انسانیت د دعوت ورکاو چې تاسو د معاشره کې انسانیت زده کړئ هغه ټول نه مخکې اول انسانیت دغه کاو او د هغې نه وروسته په هغې معاشره کې چې کومې خبرې کولې دا د هغې حق و چې هغې به خلکو ته وینا